په ورځنیو تازه سبزیجاتو کې به مو ورځنې ډېره زیاته استفاده کړې وي، خو له طبي ګټو نه یې خبر نه یاست. نن غواړم چې د وینیلې په هکله یا د نانا په هکله معلومات درسره شریک کړم، هم د ویډیو په شکل باندې. دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او همدارنګه زما چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او د ګنټې نښان هم ووهئ چې زما هره ویډیو د هر چا د مخه تاسې ته ورسیږي، او همدارنګه ویډیو له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. راځئ نور په ویډیو کې ګورو. الله جل جلاله د خپلو بندګانو لپاره په ځینې داسې خوړو کې چې ډېر په اسانه او په ارزانه بیه موندل کیږي بې شمېره روغتیایي ګټې ځای پر ځای کړي دي. یو له هغو بوټو څخه چې د روغتیا لپاره ډېرې زیاتې ګټې لري نانا یا وینلی دی. نانا هغه بوټی دی چې د کال په هر موسم په هر فصل کې په مناسبه بیه د سبزیجاتو په دوکانونو کې موندل کیږي. زیات شمیر خلک دغه بوټی له خوړو سره د تازه سبزیجاتو په ډول استعمالوي. دلته به مو د دغه بوټي له یو شمیر ډیرو مهمو روغتیایي ګټو سره بلد کړو. اوله ګټه د خولې بدبوی له منځه وړي. که غواړئ چې د خولې بدبوی دې له منځه لاړ شي نو په خپلو ورځنو خوړو کې د نانا څخه استفاده وکړه. دوهمه ګټه د انسان وینه تصفیه کوي او همدارنګه وینه صفا کوي. هر کله چې د انسان وینه صفا شي نو انسان ډیر چالاکه او تندرست وي. دریمه ګټه د سابندې د ناروغیو په درملنه کې ډیره زیاته مرسته کوي. که غواړئ چې سابندې له تکلیف څخه خلاص شئ په خپلو خوړو کې له نانا څخه استفاده وکړئ. څلورمه ګټه له بدن څخه زهري مواد خارجوي. هغه زهري مواد که د انسان بدن ته په هره طریقې سره ننوتلي وي نو تاسې کولی شئ چې د نانا په استعمال سره د بدن خارج کړئ. پنځمه ګټه د معدې د ناروغیو په له منځه وړلو کې ډیره مهمه ونډه لري. که غواړئ چې د معدې له تکلیف نه خلاص شئ نو په خپلو خوړو کې نانا مه هیروئ، له نانا څخه استفاده وکړئ. شپږمه ګټه د بدن پوټکی یا پوستکي ته ځانګړې ښکلا ورکوي. که غواړئ چې د ښایسته او نرم پوستکي انسان واوسئ نو په خپلو ورځنو خوړو کې له نانا نه استفاده وکړه. شپږمه ګټه د زړه بدوالي ناروغیو کې یوه خاص درمل ګڼل شوي دي. که غواړئ زړه بدوالی له منځه یوسئ نو نانا زیات استعمال کړه. اتمه ګټه د سرطان د ناروغۍ مخنیوی کوي. که غواړئ چې د سرطان د ناروغیو څخه خلاصی ومومئ نو د نانا په استعمال سره تاسې کولی شئ چې د سرطان ناروغۍ نه خلاصی ومومئ. نهمه ګټه د بدن مختلفو برخو خارښ له منځه وړي. که تاسې د خارښ څخه په عذاب یئ نو تاسې کولی شئ چې د نانا په استعمال سره دغه خارښ له منځه یوسئ. لسمه ګټه د سردرد په آرامولو کې مرسته کوي. هر کله مو چې سردرد کولو د نانا بوټي څخه استفاده وکړه نو سر درد به مو آرامه شي. یولسمه ګټه بدن ته اړتیا وړ انرژي ورکوي. که غواړئ چې وجود دې قوي واوسي نو نانا څخه استفاده وکړه. دولسمه ګټه د خېټې یو شمیر ناروغیو لپاره ډیره زیاته ګټوره ده. که غواړئ د خېټې چینجي له منځه یوسئ نو له نانا څخه استفاده وکړه. زما چینل سبسکرایب کړئ او ګنټې نښان هم